ملګرو صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې تاسو ټول به راته روغ جوړ او د ښه صحت جامې هم په تن اوسي. نن غواړم چې تاسو ته د مولوي صاحب بجلیګر هغه وینا واوروم چې زړونو ته ننوځي، او الله پاک دې وکړي چې تاسو یې هم وګورئ او د دې اورېدو نه بعد که غلطي ولرئ اصلاح ځان کې راولئ. ولې چې داسې نه دي پکار. تاسې د مولوي صاحب بجلیګر وینا ته رابلم، واخلئ. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که ښځم دویم سړي ته ودیږي، که خورم بل و سړي ته ودیږي. ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي، دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه.